د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست وایي چې په تیرو شاوخوا 20 میاشتو کې له بېلابېلو هیوادونو څخه 1,300,000 افغان کډوال بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. دغه څرګندونې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی په کابل کې له 400 بېوزله کورنیو سره د مرستو د ویش پر مراسمو کې وکړې. د ټولو هیوادونو بهر د اروپا نه ورغلي، پاکستان نه ورغلي، ایران نه زیات ورغلي دي او په دې کې تقریبا 80,000 کورنۍ دا د پاکستان نه ورغلي نفر دي او داسې تقریبا د ایران هم تقریبا 4.5 لکه دا راغلي دي مختلف وخت کې و تقریبا چې روان دي مختلف هیوادونه روان دي د ترکیه نه د عرب ملکونو د یونان نه هغه هم د ډېر کسان ډیپورټ کړي دي راغلي دي خو دوی سره موږ الحمدلله 14 لکه سره مرسته هم کړې ده او د وطن ته خپل لارې نه ستانه شوي هم دي. هغه دا هم ویل چې په تېره اونۍ کې له 9,000 څخه زیات افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته راستانه شوي دي. کسان موږ ته بالکل په ثبوت رسېدلي دي، تر 9,000 نه هم زیات راوښتي دي مهاجرین. خو الحمدلله امارت اسلامي په ډېرې کمې امکانات دی د خپل ټاټوبي ته خپل ولایت. حقانی وایي په ایران کې شاوخوا 4,000 افغانان زندانیان دي چې تر اوسه ایران له دې ډلې څخه 1,100 زندانیان اسلامي امارت ته سپارلي دي. په دې موږ امارت اسلامي او مهاجرین کمیسیون لګیا دی د ایران نه تقریبا موږ چې خبر شوي 3-4 کسان هلته بندیان دي. هغې جملې نه 1,100 کسان افغانستان ته تسلیم شو او موږ ته تسلیم کړو رایې کړو. د کراچۍ پاکستان هم الحمدلله ډېر محدود پاتې وي او څه به کیدای شي په دغه ساړه دوم کې نیولي شوي هغه هم د کار لګیا دی انشاءالله ډېر زر دی چې ټول به خلاص شي. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس هم له 2 میلیونه افغانانو څخه زیات د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس هم له 2 میلیونه څخه زیات افغانان په بېلابېلو هیوادونو کې کډوال دي. پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره